بمو وسلو کې دومره مرتکوي ده چې مسلمانو کافر ته دم باسي لکه افغانستان هم داسې ده برما په ښځې کنځانه خو وسلهدارې ظلم کوو هغه به چې ګیر کړ خېټې به پېچر دا ټوله په دې وسله او په دې بم او په دې غلطو څوک همې کافر کړه همې مسلمانه کافر کړل ظلم ده ظلم مخه نه ظلمونه خلک دي ازادي نشته په چی سره جنګ دي دغه چا سره جنګ په خپل هند کې جنګ وو خپل منځ بس دوی ویل چې موږ مسلمانانو تاسو موږ سره کار مل لري دا کشمیر چا وایي دا هند وایي هند کومه خوا کې د کراچۍ نه را بیرړه وه دې خوا ته پاس کشمیر خو بلې خوا ته ده کراچۍ خوا ته نه ده ملتان کشمیر ده نه هغه خو هغه مقبوضه کشمیر ده آزاد کشمیر ملتان کشمیر مې لیدلی ده چې چکر سره مرچ ولاړ دا کشمیر ته ورسېدو تیاره ماښام ملتان ته ملتان او کشمیر نږدې دي سره نږدې دي نږدې دي همدغه چې جنګ همدغه چې باندې جنګ همدا پاکستان ته خلک مسلمانان دي له دې خوا تیاري ورتلې عمران خان له خوا خو به نه ورتلې نه له هغې خوا ورته تیاري راتلې خپل منځ کې جنګ پاکستان سره جنګ وکنه وایي کشمیر د ما د هندوستان به ورته ویل دی به ورته چې ما دا یو هندوستان د یو وړکه یو مملکت ته دومره لوی خو پېښه دلته یو کونج ده که نه هند یو کونج ده هغه نه هغه کونج کې پروت ده بلکل د افغانستان په نقشه کې هندوستان په یو کونج کې ده یو کونج کې د افغانستان په نقشه کې و دومره کېده لکه مثال لکه دا دشت سکاوه دومره ده دا دریاب عمود مزار صاحب لیدلی ده دا راسن هند ته تللی په هند لیدلی و حیرتان بندر دا هند هم په صوبه د کونج کې یو په افغانستان کې وطن د کونج کې ظلم نشي کوی ازادي خوند اسلام نو دا اشرف غني چې دی ولې څه نه ورته وایي هند ته چې ته څه کاری چې دا خلک وزني د کشمیر خلک خبر را یاده شوه دا د دنیا حالاتونه ډېر ګډوډ څوک څه کړو چې دلته ارامي خو نه آخر څه شي تېر غواړي نه پوهېږم ازادي نه اسلام آزاد نه خوشحالي نه مسلماني نه دا نه څه کوي نه غواړو نه داسې هند غواړو نه داسې پاکستان غواړو چې ازادي نه وي زړونه خرابوي